هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله هغه څوک ده چې تاسې په خپل مخزن کې جوړوي، چې څنګه د الله خوښ شي هغسې هم جوړوي. هو الذي يصوركم في الارحام، الله هغه ذات ده چې تا ته په هغه خپل مخزن کې چې د هر چا د مور رحم ده. رحم یو مخزن ده د زنانه په نس کې وي، په ده کې دا کوچنی جوړېږي، د دې ماده جمع کېږي. بیا نو په دې کې د هیچا واک نه چلیږي چې الله جل جلاله دغه کوچنی په کم شکل جوړوي، په هغه شکل دنیا ته راځي. تاسې وینئ دا انسانان چې د دنیا څه انسانان دي یو د بل سره په رنګ نه ده، دا یوه جلا رنګ ده، حتی یو د بل غږ هم جلا ده، حتی داسې وړې وړې علامې پکښې دي. دا څه د دنیا انسانان چې دي د هېچا سترګې دا بل پر چم نه دي. په دې ګوتو کې واړه واړه داسې نقشونه غوندې دي، دا د هر انسان له بله جلا دي. الله جل جلاله چې په کومه خزانه کې دا دونه انسانان جوړ کړي دي چې هر انسان کې هر قسم جوړښت خوښ شوی دی، الله چې په هغه رقم یې جوړ کړی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. قرآن کریم موږ ته ډېر ښایسته درس راکوي، قرآن کریم موږ ډېر ښه پوه کوي. دا چې موږ ځان نه پوه کوو دا نو بیا زموږ کمي ده. په دې کوتا کوتا آیاتو کې الله جل جلاله د خپل الوهیت شان وځلاوه، ښکاره یې کوي. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، چې څنګه د الله خوښه چې هغه ډول دې په هغه خزانه کې جوړوي. دا ګوره د کمې زنانه په نس کې چې یو انسان جوړېږي، خدای مور نه میاشتې دې په نس کې بار کړی دی، 2 کاله بیا د خپل جګر پوی ورکوي، لیکن په دې کې واک نه لري چې یا یې سترګې ورغټې کړي یا یې وړي کړي، یا یې سترګې ورشنې کړي یا یې تورې کړي، یا یې پزه ورغټه کړي یا یې وړه کړي. هېڅ واک دا ښځه نه کې لري. دا د په نس کې پروت ده، مګر جوړوي یې الله، نقش الله ورکوي. پلار یې پلار ده، څونه له دا خبرې سره د محبت ده چې د تعالی اولاد ورکړي، لیکن چې اولاد په خپل مخزن کې جمع سي، پلار تصرفات نشي کولی. پلار یې غټ ډاکټر ده، پلار یې لوی ساینسدان ده، پلار یې یو غټ پیر ده، پلار یې یو لوی عالم ده، مګر په دغه مخزن کې تصرف نشي کولی. چې الله جل جلاله په کومه نقشه باندې دا انسان جوړوي هغه د الله خوښه ده، د بل چا خوښه نه کې چلیږي. نو الله د دغسې کمالاتو خاونده، له دغې وجې د دغه کمالاتو په مقتضا باندې الله لره یوازې الوهیت ثابت ده، بل چاته نه.